زندان د ابن صادق تیر ژوند د ناکامیو یو اوږد داستان و. هغه د بیت المقدس په یوې شتمنې یهودي کورنۍ کې زیږېدلی و. د ښه ذکاوت په وجه یې په 14 کلنۍ کې په عربي، فارسي، یوناني او لاتیني ژبو غیر معمولي مهارت حاصل کړی و. په 18 کلنۍ کې له یوې سوي پیغلې مریم سره مینه شوه. د هغې د پلار او مور د رضا کولو لپاره یې سوي دین هم ومانه. خو مریم تر یوې مودې د ابن صادق د زړه ساتلو نه وروسته د هغه د کاکا په زوی الیاس میینه شوه او له ابن صادق سره یې کرکه پیدا شوه. ابن صادق له ډیر زیار وروسته د مریم مور او پلار له ده سره واده ته راضي کړل. خو دا له خپل نوي مین سره له څه مودې وروسته وتښتېده او دمشق ته ولاړه. دواړو واده وکړ. د مریم له مینې او اخلاق نه الیاس ډیر اغېزمن شو. هغه هم عیسوي مذهب قبول کړ. الیاس ډیر ښه معمار یا خټګر و. د هغه په دمشق کې ښه گزاره جوړه شوه. همالته یې کور جوړ کړ او هستوګنه یې غوره کړه. یو کال وروسته الیاس په کور کې ماشومه وزېږېده چې نوم یې زلیخا ورباندې کېښود. ابن صادق له ډېرې پلټنې وروسته دوی وموندل. دمشق ته ولاړ. هلته یې خپله محبوبه او د کاکا زوی ولیدل چې آرام ژوند کوي. په زړه کې د انتقام اور په لمبو شو. څو ورځې د دمشق په کوڅو کې سرګردانه وګرځېد. بالاخره یې د اسلام دین قبول کړ. د خلافت دربار ته ورغی. په مریم یې دعوه وکړه چې له الیاس نه باید جلا او ده ته وسپارل شي. هلته یې دا پرېکړه اورېده چې یهودان او عیسویان زموږ په پناه کې دي. مریم په خپله خوښه واده کړی دی، ځکه خو په هغه ظلم نشو کولی او په زور یې له میړه څخه نشو جلا کولی. له دې وروسته دا نصیب ځپلی نه یهودي و، نه عیسوي او نه هم مسلمان. له څلورو لورو مایوس د ده په زړه کې د انتقام اور سوړ نه شو. د دمشق د کوڅو له ګز او پل وروسته کوفې ته ولاړ. حجاج بن یوسف ته ورغی او خپل داستان یې ورته تیر کړ او د مرسته غوښتنه یې ترې نه وکړه. حجاج په چوپه خوله د ده کیسه واورېده. ابن صادق د ده له چوپتیا نه ګټه پورته کړه او د ده په صفت او د خلافت په خلاف یې څو جملې وویلې. هغه وویل، که زما له زړه نه پوښتې نو زه خو وایم چې د ذاتي استعداد او وړتیا په سبب ته د خلافت د منصب ډیر حقدار یې. لا دې هغه خبرې نه وې خلاصې شوې چې حجاج بن یوسف یو سپاهي ته غږ وکړ او ورته یې وویل چې دی په ډیکو ډیکو له ښاره وباسئ. ابن صادق ته یې وکتل او ورته یې وویل، ستا سزا وژل دي، خو زه ځکه ترې تېر یم چې ته زما کور ته میلمه په نامه راغلی یې. ابن صادق ماښام له ښار نه ووت او شپه یې د یو راهب په څېره کې تېره کړه. سهار ته بیت المقدس ته د ډېرو خطرناکو ارادو سره روان شو. ابن صادق په یورشلیم کې هم ډېر پاتې نه شو. څو کاله یې په زړه کې یوازې د کاکا د زوی او محبوبې څه ډول چې د ټول بشریت په خلاف د انتقام اور په سینه کې و. بالاخره یې د اشرارو یو خطرناکه ډله له ځان سره ملګرې کړه او د یوې بدې دسیسې او سازش لپاره یې په ټول خلافت کې خواره کړل. دی د دې ډلې روحاني پیشوا و. یوه ورځ یې د خپل د کاکا له زوی نه د قسط اخیستلو موخه پیدا کړه او د هغه یوازینۍ لور زلیخا یې ترې وتښتوله. د زلیخا عمر 7 کاله و. ابن صادق هغه ایران ته بوتله او د خپل ډلې یو تن اسحاق ته یې وسپارله او بیرته خپلو تخریبي کارونو پسې روان شو. 2 میاشتې وروسته د ډلې پټو غړو الیاس او مریم ووژل. هغه دغه ظالمانه وژنې وروسته هم صبر نه شو او پاتې ژوند د ټولې نړۍ په خلاف د خطرناکو دسیسو ته دوام اراده درلوده. په اسلامي نړۍ کې د قیادت ترلاسه کولو لپاره د حکومت په خلاف کار پیل کړ. څو بهرنیان او د اسلام دښمنان پرې ورټول شل، خو د دوی ستره ستونزه مالی مشکلات و. د هغه په ذهن کې یو تدبیر راغی او ډیر ګړندی ځان د روم قیصر ته ورساوه. قیصر که څه هم په ختیځ کې خپل له لاسه وتی قدرت بیرته ترلاسه کول غوښتل، خو لا یې د خپلو نیکونو د ماتو او شکستونو یادونه په ذهن کې پاتې و. هغه له ابن صادق سره د براله لاس یو کولو جرأت ونه کړ، خو د مسلمانانو د دې دښمن مرسته یې ضروري وبلله. هغه ابن صادق ته وویل،
موږ به تر ممکنه حده ستا مرسته او ملاتړ کوو، خو تر څو مسلمانان سره متحد وي په هغوی یرغل کول، په هغوی یرغل د مصلحت خلاف کار دی. ته بیرته ستون شه، خپل فعالیت ته دوام ورکړه. موږ به ستا خدمتونه همیش په یاد ساتو. ابن صادق له هغه ځایه د طلا او نقرې له زیاتو سوغاتونو سره بیرته راستون شو. د کوفې او بصرې په منځ کې یو پټ ځای خپل مرکز وټاکه او خپلو تخریبي فعالیتونو ته یې دوام ورکړ. د څو کاله سختو هڅو وروسته یې 1000 تنه ډله جوړه کړه. په دې ډله کې زیات داسې کسانو چې په طلا او نقرې خپل ضمیر پلورلی و. هغه به د روم قیصر له خپلو فعالیتونو نه خبر ساته او د ضرورت مرسته به یې ترلاسه کوله. کله چې دا محسوسه کړه چې ډله یې یو څه ځواکمنه شوې ده او د کوفې او بصرې زیاتره خلک له حجاج بن یوسف نه کرکه کوي، نو د خپل رقیب د راپرځولو لپاره چمتو شو. یوه ورځ د جاسوسانو خبر ورکړ چې نن حجاج له کوفې نه تللی دی او ابن عامر د پوځ راټولولو لپاره وینا کوي. دته دا هم څرګنده شو چې د کوفې زیات خلک په پوځ کې له شاملېدو نه ډډه کوي. ابن صادق له همدې موقع نه په ګټه اوچتولو غوښتل د لومړي ځل لپاره له خپل پناه ځای نه راووت او د بصرې خلکو ته یې په عامې غونډې کې د وینا جرأت وکړ. هغه ډاډه و چې د بصرې ناارام خلک به په خپله جادویي وینا راوپاروي، خو د ده دا ګمان غلط ثابت شو. نعیم ناڅاپه را پیدا شو او د ده جوړه کړې لوبه یې بیرته ویجاړه کړه. ابن صادق له بصرې نه وتښتېد، رمله ته ولاړ او د خلیفه له ورور سلیمان سره یې پناه واخیستله. د 1000 تنو څخه یوازې 100 تنه د هغه ملګرتیا ته پاتې شول. څرنګه چې حجاج بن یوسف د ولیعهد له منصب نه د سلیمان په لرې کولو کې له خلیفه سره هم نظر و، ځکه خو سلیمان حجاج بن یوسف او د هغه ملګري خپل ډیر بد دښمنان بلل او د حجاج دښمنان خپل دوستان بلل. حجاج بن یوسف د ابن صادق په فتنو پوه شو. په هغه پسې 100 تنه سپاهیان واستول. کله چې هغه خبر شو چې سلیمان پر حمله کې ابن صادق ته پناه ورکړې ده، نو خلیفه ته یې ټول احوال ورکړ. د خلافت له دربار نه سلیمان ته فرمان جاری شو چې ابن صادق او ملګري یې زنځیر او زولانه حجاج بن یوسف ته وسپاري. سلیمان ابن صادق ته د دوستۍ لاس ورکړی و او د هغه د ژوند هیله یې درلوده. ابن صادق یې اصفهان لوري ته وتښتاوه او د خلافت دربار ته یې ولیکل چې ابن صادق وتښتېد. څو ورځې په اصفهان کې ابن صادق سرګردانه و چې بیا یې شیراز ته مخه کړه. له شیراز نه 50 میله لرې په جنوب ختیځ غرونو کې یوه تشه کلا وه. ابن صادق چې دې کلا ته ورسېد، ارامه ساه یې واخیسته او د خپلو مصیبتونو پړه یې د نعیم پر غاړه ور واچوله. هغه ته یې د عبرتناکې سزا او خطرناک تصمیمونه ونیول. نعیم د ابن صادق په مخ کې چوپ ولاړه. سپاهي ناڅاپه هغه ټېل وهه او پړ مخې ولوېد او ویې ویل: احمقه، دا د بصرې جومات نه دی. اوس ته زموږ د امیر په دربار کې ولاړې، دلته د ګستاخانو سر غوڅېږي. ابن صادق په دې حرکت په غوسه شو او ویې ویل: ته ډېر احمق یې، غیرتیان غیرتمنو ته داسې نه وړاندې کېږي. دا یې وویل. ابن صادق پاڅېد، نعیم یې تر مټ ونیو او ویې دراوه. په ځمکه له لوېدو سره د نعیم له پوزې نه وینې روانې وې. ابن صادق په خپل رومال د هغه وینې پاکې کړې. هغه ته یې له حقارت نه په ډکه مسکا وکتل او ویې ویل: ما اورېدلي دي چې ته د خپل کوربه نوم ډېر په ناکرارۍ پوښتې. افسوس دی، تا ډېر انتظار وکړ. زما هم دا آرزو وه چې زر ستا په خدمت کې حاضر شم او ستا زیارت وکړم، خو موقع مې نه پیدا کوله. نن چې ستا په لیدو څومره خوښ یم، دا یوازې زه پرې پوهېږم. زما باور دی چې ته به هم د خپل پخواني دوست په لیدو خوښ شوی وې. ووایه، طبع دې څنګه ده؟ ستا رنګ ډېر زیړ شوی دی. زما په ګمان په هغې تنګې او وړه پنجره کې ستا مجاهدانه طبیعت ډېر نارام او په تنګ شوی و. خو ته ښایي په دې نه وې خبر چې په دې کلا کې بله لویه کوټه نشته، ځکه خو زما سړي مجبور و چې تا په هماغه کوټه کې وساتي. نن ما د لږ وخت لپاره د دې لپاره راوغوښتي چې د تیارې او رڼا د توپیر له حسن له حس نه بې برخې نه شې. مګر ته ما ته ولې داسې ګورې لکه کوم پردي ته چې ګورې؟
تا ونه پیژندم. ستا سره زه په بصره کې معرفي شوی وم. که څه هم زموږ لومړنی ملاقات په ډېرو ناوړو حالاتو کې و، خو بیا هم د دواړو اړیکې داسې وې چې یو بل هېرولی نه شو. ما ته په ډېرې ګرانۍ او مشکل ستا د هغې وینا ستایلو موقع په لاس راغلی او ما ته ستا غوندې غیرتي مجاهد د عبدالله بن ابي د میراث خواره په مخ کې داسې درېدل ډېر د رحم وړ ښکاري. ووایه له تا سره څه سلوک وکړم؟ د ابن صادق هره کلمه، هره جمله او توري د نشتر او غشي په څېر د نعیم په زړه ښخېدل. هغه شونډې وچیچلې او ویې ویل: ما ته د خپل بندیتوب پروا نشته، خو په دې خفه یم چې ستا غوندې بې زړه او نامرد سړي سره بندي یم. اوس چې ستا څه زړه غواړي هغه وکړه، خو دا باید واورې چې زما ژوند او وژل دواړه تا ته خطرناک دي. اوس زما په لاس او پښو کې زنځیرونه پراته دي، خو زندان مجاهد بې غیرته کولی نشي. ابن صادق د نعیم د خبرو پروا ونه کړه او ویې ویل: ته په زړورتوب سربېره احمق هم یې. ته نه پوهېږې چې سر دې اوس د یو ښامار په خوله کې دی. ستا پرېښودل او خېټې ته تېرول د ده په خوښې پورې تړلي دي. زما له زندان نه د خلاصون خیال له ذهن نه لرې کړه. په دې کلا کې 200 تنه سپاهیان توره ایستلې، هر وخت ستا د څارنې لپاره چمتو دي. دا یې وویل. ابن صادق لاسونه وپړکول او د کلا له مختلفو لورو څخه زیات شمېر تورښکلي سپاهیان راووتل. نعیم ته دوی هر یو د ابن صادق په څېر بې رحمه او ظالمان ښکارېدل. نعیم وویل: ته پوهېږې چې زه بې زړه نه یم، له تا نه د رحم هیله هم نه کوم. که ستا مقصد زما وژل وي نو زه چمتو یم. ابن صادق وویل: ته فکر کوې چې د دنیا تر ټولو ستره سزا مرګ دی، خو زه تا ته دا ثابتوم چې په دنیا کې ډېرې سزاګانې تر مرګ سختې او بدې هم شته. زه تا ته داسې سزا درکوم چې ته یې له زغم نه عاجز یې. زه ستا ژوند دومره تریخ کولی شم چې هره شیبه له مرګ درته ګرانه او سخته وي. خو زه ستا دښمن نه یم. زه غواړم چې ته ژوندی پاتې شې. زه تا ته یوه داسې ژوندانه لاره درښیم چې ستا د آخرت له تصور نه هم زیات ښکلی او ښایسته وي. ته د جګړې مصیبتونه او ستونزې ځکه زغمې چې د ژوند له رنګینیو او خوښیو نه ناخبره یې. ته بې ریا ځکه یې چې د ځان ښودنې له مزو او لذت نه خبر نه یې. دا څو کلن ژوند خدای تا ته د ژوند له خوښۍ او نعمتونو نه د ګټې لپاره درکړی. ته د دې قدر او ارزښت نه پیژنې. ځکه زړور یې، خو ستا زړورتیا تا ته له دې پرته څه درکړي دي چې د داسې هدفونو لپاره خپل ځان قربان کړي چې تا ته یې هېڅ ګټه نشته. ته ګمان کوې چې د خدای جل جلاله په لار کې سرښندې، خو خدای ستا قربانۍ ته هېڅ اړ نه دی. ستا له قربانۍ نه یوازې خلیفه او حجاج ته ګټه رسیږي چې په کور ناست دی او د فاتحینو شهرت یې خپرېږي. ته خپل ځان غولوې. ستا ځواني او ستا بڼه او شکل داسې دی چې باید په خاورو کې ونه لوبېږي، او د دې لپاره نه یې پیدا شوی چې ته یو شهزاده ښکارې. تا ته د یوې وینې څښونکي د لیوه په شان ژوند نه ښایي. ته باید د یو شهزاده په څېر ژوند ولرې. ته د یوې ښکلې شهزادګۍ د سترګو تور او زړه قرار کېدی شې. ته له خپل ژوند نه یو رنګین خوب جوړولی شې. که ته وغواړې نو د هسکې ټیټې ځمکې ډبرینو غونډیو او کمرونو پر سر د ویده کېدو پر ځای ځان ته د ګلانو نه ډکه بخملي بستره جوړه کړې. د دنیا ډېر زیات عیش او آرام په دولت اخیستل کېږي. ته که وغواړې د دنیا لویې خزانې راټولولی شې. د نړۍ تر ټولو ښکلې نجونې د خپل بستر زینت ګرځولی شې. خو ته تر اوسه نادان یې. تا تر اوسه د چا د زلفو په وږمو ژوند نه دی کړی. ته په خپله سادهګۍ ځکه خوښ یې چې د دنیا شان او دبدبه دې نه ده لیدلې. ځوانه، زه ستا لپاره ډېر څه کولی شم. کاشکې ته له ما سره د کار شریک شې. موږ به د بني امیه حکومت ختم کړو او یو نوی نظام به جوړ کړو. زما باور دی چې د خلیفه او حجاج سرونه به ډېر زر غوبل کړو. ښایي ته به دا ګمان کوې چې زه هماغه ابن صادق یم چې په بصره کې راسره مخ شوی وې. خو زه دا په یقین درته وایم چې زه دومره حقیر نه یم چې څومره ته په ما ګمان کوې.
تا ته هم دومره پوهېدل بس دی چې زما تر شا د روم قیصر غوندې څوک ولاړ دي. زه په عرب او عجم کې د یو زبردست انقلاب راوستو د فرصت په انتظار یم. له ډېرې مودې راهیسې ستا په څېر د اورژبي خطیب په لټه کې وم. تا ته د عمل داسې میدان جوړوم چې ته پکې د خپل خدای درکړي کمال جوهر وځلوې. ستا په څېر ځوان د معمولي سپاهي په ځای باید د خلافت دعوادار وي. نعیم غاړه نیغه کړه. د هغه په سترګو کې د غیر معمولي درد علامې وې. په احساساتي لهجه یې ځواب ورکړ. ستا خبرې ماته د یو ټپي سپي له غپېدو نه زیات ارزښت نه لري. ته نه پوهېږې چې زه د هغه چا غلام یم چې د ځمکې له ذرو د اسمان تر ستورو پورې د هر څه مالک و. خو په خېټه یې درې ورځې له لوږې نه ډبرې تړلې وې. ته ماته د مال او دولت تمه راکوې. زه د دنیا ټولې خزانې تر خپلو پښو لاندې خاورو سره یو شی بولم. ته وایې چې ژوند د عیش او راحت نوم دی، خو هغه ته راحت او لذت چې د تورو په سیورو کې دی، د ازادۍ په فضا کې د ساه اخیستونکو په نصیب دی، هغه زه په بل څه کې نه وینم. ستا غوندې ذلیلو انسانانو له تصور نه هغه اوچت دی. ما ته د خدای جل جلاله له لارې نه اړوې او غواړې چې د خپلو شومو او اغراضو دپاره مې استعمال کړې. خو د خلیفه د ذاتي اهدافو لپاره د وینو لښتې بهول لازم ګڼې. ته چې د کوم قیصر په زور نازېږې، د هغه پلرونو او نیکونو څو ځلې زموږ تورې ازمویلې دي. بېشکه اوس زه ستا په قبضه کې یم، خو د بندیتوب یا مرګ ویره ما بې حس او بې ضمیره کولی نه شي. ته له ما نه د داسې کار تمه مه کوه چې د یو غازي له شان سره نه لګېږي. ابن صادق نا امیده شو ویل ته به په څو ورځو کې داسې کارونو ته چمتو شي چې شیطان به په لیدو د هغه وشرمېږي. دا یې وویل او خپلو ملګرو ته یې وکتل. یوه تن ته یې غږ وکړ: اسحاقه. د غږ په اورېدو یو ځواکمنو مټو خاوند ور وړاندې شو. دا هماغه ځوان و چې نعیم یې په فریب نیولی و. نعیم ته د لومړي ځل لپاره د هغه نوم معلوم شو. ابن صادق وویل: اسحاقه. د ده مازغه پر ځای کړه. د ابن صادق په امر یې نعیم په برنډه کې په یوه ستنه وتاړه. هغه ور وړاندې شو، کمیس یې ورڅیرې کړ، د هغه سینه او مټې یې لوڅې کړې. اسحاق ته یې اشاره وکړه. اسحاق د یو وینې خوړونکي لیوه په څېر ورغی او په نعیم یې د زنځیرونو ګزارونه پیل کړل. نعیم عاف ونه کړ او د کمر په څېر یې په پټه خوله د زنځیرونو ګزارونه وزغمل. هغه یوه نجلۍ ولیده چې له وړاندې یوې کوټې نه راووتله او ورو ورو راغله. د ابن صادق په څنګ کې ودرېده. په سترګو کې یې ویره او پریشانۍ له ورایه ښکارېده. هغې بالاخره دغه ظالمانه لوبه ورنه زغمله شوه. په سترګو کې یې اوښکې ډنډ شوې او په هیله منه لهجه یې ابن صادق ته وویل: کاکا، هغه بېسده کېږي، پرېږده. هغه ځوان د خدای جل جلاله توره ځان ګڼي. زه به د ده نیغ ورپڅوم، پرېږده یې. نجلۍ بیا په هیله من غږ وویل: کاکا. ابن صادق په غوسه شو. ځواب یې ورکړ: ته چوپه شه زلیخا، دلته څه کوې؟ ودرومه خپلې کوټې ته دې. زلیخا سر ښکته واچوه او بېرته ستنه شوه. هغې 2 ځله مخ را وګرځوه او نعیم ته یې وکتل. په کتو کې یې خپله بېوسي او مجبوري ښکاره کړه او په یوه کوټه ننوته. کله چې نعیم د ډېرو هیلو نه بېسده شو، ورمېږې ځوړند شو او بېرته یې هماغه کوټې ته یوړ او ویې غورځوه. نعیم یې څو ځلې همدغسې له کوټې نه راویست او په زنځیرو یې وواهه. کله چې په دې سزا څه ونه شول، ابن صادق امر وکړ چې څو ورځې وږی وساتي. د ډول ډول سزاګانو له امله د نعیم د زغم اټکل زیات و. هغه به د لوږې په حالت کې د شپې د ویده کېدو هڅه کوله. یوه شپه چا د کوټې د دیوال له سوري نه ورته غږ وکړ او بیا یې مڼې او انګور ور واچول. نعیم حیران شو، جګ شو، له سوري نه یې وکتل. څو ګامه وړاندې یې څوک ولیدل چې د شپې په تیاره کې بیرته ورک شو. نعیم د هغه د جامو او رنګ نه اټکل وکړ چې کومه ښځینه ده. خو ده ته د خپل محسن پیژندلو محال و. هغه څو ځلې د زنځیرونو د خوړلو په وخت کې یوه نجلۍ لیدله چې د ده د پردې پر دې حالت ناکراره وه.
د هغې په معصوم او ښکلې څېره د بېوسۍ او مظلومیت نښې د نعیم په زړه نقش وې. خو هغه څوک ده؟ په دې ویرونکي ځای کې څه کوي؟ او دلته چا راوستې ده؟ نعیم په دې سوچونو کې یوه مڼه راوچته کړه او ویې خوړه.